د بخون کې مهربان خدای تعالی سختن لستر نامې څخه د سلام په پیل درنو کتونکو ستاسو پام راګرځوم د انډس نیوز نتورک سره د سیمې مهم خبرونو ته ویان حبیب الله همدرد. نن د عیسوي کال 2022 د اګست د میاشت 13 نیټه او د 9 ورځ ده چې د اسلامي کال 1440 د سپرې د میاشت د 2 نیټې سره سمون خوري. د ټولو ناول د خبرونو سرټکی د مټ تحصیل سیلاب متاثرینو فریادونه، د یونین کونسل بالاکوټ او مانکیال متاثرینو په ستونزو کې زیاتوالی راتلل، د مټ تحصیل 3 ویلیج کونسلو برتانه، ګوالیرۍ او بیها کې د شوي مالی او ځاني زیان تفصیلي راپور، مټ تحصیل کې د سیلاب متاثرینو په اړه د احمد خان خبرې اترې، مټ بازار کې 15 ورځو تېرېدو وروستو د بجلۍ بحال کېدل، د سوات سیلاب په اړه د جماعت اسلامي ضلع سوات امیر حمید الحق څرګندونې، د سیلاب متاثرینو د بحالۍ په هکله د امیر جمعیت العلماء اسلام مټ تحصیل قاری رحیم الله مهم پیغام، د الخدمت فاؤنډیشن ضلع سوات صدر محمد زاده څرګندونې او د عوامي نشنل ګوند سوات لخوا مټ بازار کې د سیلاب متاثرینو لپاره د کیمپ پرانستل. د علاوه د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د ویلنډ شاندمې نه پس ملتیا مو وکړئ. نننی خبري سرویس لپاره زموږ سره مرسته کړې شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت، باغډیری روډ، کوزه درشخیلا، شینباغ، سوات. هرا گرلز سکول اینڈ کالج، باغډیری روډ، سمبټ، مټا، سوات. خیبر الیکټرانکس، محمد خان بازار، دکان نمبر 98 مټا، سوات. HB Groups of Companies، HB Carpets، تتکے، مټا، سوات. او خیبر الیکټریک سٹور، محمد خان بازار، مټا، سوات. او اوس د خبرونو تفصیل. د مټ تحصیل سیلاب ځپلو له حکومت او شتمن ولس څخه غوښتلي چې د دوی سره مرسته وکړي. د مټ تحصیل د بیلابیلو ویلیج کونسلو اغیزمن شوو خلکو انډس نیوز نتورک ته خپل فریادونه کړي. راځئ چې وایو ورو. دا سیلاب چې راغلی جي نو دې زمونږ 3 کورونه مکمل تباه کړي دي. یو کور پکې زماره تقریبا 3 کمرې کور او 3 کمرې کور مې د بل روډ دی، 15 کمرې مې د دې وراره دی د دې پلانو ابل زو پاتشه دی هفته مخکې او کور په مکمل تور سره تباه شوی دی سره د سامانه او د اغوستو جامې نه دی پاتې شي، صرف په دغه یو جوړه کې پاتې شي دي. او د دې سره زمونږ د مشر کورم دی برابر غاړې د مشر کور دی هغه متاثر شوی دی، د خټ په سر دی، هغه کوم د اوسېدو قابل نه دی او دغه شان څومره ځمکه چې واغه ځمکه هم ختم شوې ده. او دلته کې خو د تاوان به زه تا ته ووایم چې ډېر زیات شوی دی او خاص کر دلته کې خادم صاحب چې د هغه 6 کمرې کور لکه په دې سیلاب کې وړه شوی دی، ورسره د هغه فضلبي الله پاک دې وبخي چې د هغه ترز وی دی، د هغه مکمل کور په دې کې تلی دی. بیا د ډاکټر صاحب انعام ډاکټر صاحب او عرفان استاد صاحب د هغو کور چې دی نو هغه ستاسو د مخې دا دی هغه مکمل متاثره شوی دی، لکه سیټ یې وړی دی او بقایي داسې دی چې د اوسېدو قابل نه دی لکه. او دا ځمکه د هغه ځای پورې چې ده د هغو دا ځمکه وړی شوي دي، دا لاندې وړی شوي دي، له پاسه د ارسلا خان چې دی دیره مکمل وړی شوې ده، د هغې نه له پاسه د هغه دا کور دی تقریبا چې په دې باندې هم لکه د کروڑاو روپو هغه په دې باندې لګولي دي او د هغه کور هم لیدلی دی او هغه هم وړی دی. لکه په دې کې زمونږ 14 جریبه مځکه زمونږ دا لاړه او دا کورونه زمونږ دلته 15 تنه وروڼه یو، د هغو بیا ځاله ځاله د هر یو ورور زامن دي، د هغو ځاله ځاله کډې دي او د دې ټولو دا شی دا تاسو ولي ستاسو د مخې دی چې دا شی ټول لاړ نن پې ټول دا سیلاب چې کوم دی راغلی دا پې بهیږي. موږ د خدای تعالی غریبانان یو. یعنې دا کم کورونه چې موږ جوړ کړي څه په خوارو زارو باندې موږ جوړ کړي وو، د دې زموږ څه طاقت نه راځي چې موږ ځاله بیا کورونه جوړ کړو او یا د دې سره بل څه چل کړو او ځاله ځاله کورمې بس کورمې وتلي چې یو کلي ته تللی چې بل کلي ته تللی هغه تللی او موږ دلته کې دغسې ناست یو. زما زردوسان نوم دی
د 19 کس اوسېدونکی یم او په دې سیلاب کې زما کور والا وپاچو ده لکه کور پرې راولېدل دی وپاچو ده تاوان مې شو دی لکه ډېر زیات توپان راوتی او زمونږ کورونه مورونه چې کوم دي کلی غار کړلی کلی دا غار کړلی چې موږ د شپې 3 بجې وې تقریبا دا زما د ماما زامن دې عمره رسېدلي خو لکه په هغې کې صرف او صرف موږ د اغوستو چې کومې کپړې وې دغه موږ رویستلي او ماشومانو خپل بچ کړلي نور کور کې سونه او کو پیسې وې کو هر څه چې وو هغه غونډ مکمل تباه شوي دي کله تباه شوی دی زمونږ کور چې دی سلیټ دغه شو ډیمیج شوی دی سامانونه زمونږ په روډ کې پراته دي زنانه دې موږ څنګه خپلو هماګانو کور رسېدل پاتې کېږي موږ هلته کې 2-3 وروڼه پاتې وو خو سامان زمونږ په روډ کې پروت دی زمونږ د یونین کونسل بالاکوټ او مانکیال زیاتره ویلیج کونسلو کې شپږ ورځو تېرېدو باوجود متاثرین سیلاب ته نه خو سرکاري امداد ترلاسه شوی او نه بیا ولسي مرسته همدغه وجه ده چې په دغه سیمو کې استوګن خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي دا مهال زموږ سره د ټلیفون د لارې زموږ همکار جمال شاه موجود دی جی جمال شاه څه به وایئ د مانکیال او د بالاکوټ د دغه ویلیج کونسل د ولس د ستونزو په حوالې سره چې کوم د بحرین نه بره یونین کونسل بالاکوټ او یونین کونسل مانکیال دی د هغې تقریبا 32,000 آبادی ده دا آبادي چې ده دا مکمل طور پر زمینی راسته چې ده د مکمل منقطع شوې ده او هغو بېیارو مددګار پراته دي تر اوسه پورې هغو ته د حکومت ته طرف نه یا د نور انټرنیشنل یا نیشنل یا فلاحي تنظیمونو طرف نه هیڅ قسمه څه تعاون یا څه مدد یا څه فلاحي کام نه دی راغلی نه څوک نماینده راغلی دی چې د هغو دپاره د هغو هغه ستونزې او د هغه ډېر شدید مشکلات سره اخته دي او کې د خوراک څښاک او د صفا اوبو د وجې خو دا حالات داسې وساتلی شي نو کېدی شي چې دوی نه دا خلک بیماران شي او وبایي امراض سیلاو شي او د یو مصیبت په ځای په بل مصیبت کې اخته شي نو د دې وجې مونږ مخیر حضرات او حکومت او غیر حکومتي ادارو ته درخواست کوو چې هغه راشي او په وخت باندې د دوی سره د دوی د غم دوی سره شریک شي او د دوی د دغه څه کم وشي او دوی دا ستونزې کمې شي ډیره مننه جمال شاه دا زموږ سره جمال شاه د مدین نه چې هغې زموږ سره دغه خپل تازه ترین صورتحال شریک کو د مټې تحصیل 3 ویلیج کونسلو برتانه ګوالیرۍ او بیها کې تر دې دمه د حالیه سیلاب له کبله 22 کسان مړه او نور 2 کسان جوبل شوي دي د غیر سرکاري سروې تر مخه په یادو 3 ویلیج کونسلو کې چې کل آبادي شاوخوا 2 لاکه ده تر دې دمه 1530 کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي 918 کورونه په جزوي توګه متاثر شوي دغه رقم 22 جوماتونه 9 مدرسې 11 سکولونه 9 ټیوبویلې 15 پشریانې 19 جنریټرې 15 شخصي سکولونه 400 دکانونه 1540 زناور 9 هوټلې او 2 پارکونه د یاد خونړي سیلاب له امله په مکمله توګه له منځه تللي د یاد غیر سرکاري ریپورټ تر مخه د سیلاب له کبله شاوخوا 6,000 جریبه پټي هم د یاد سیلاب ښکار شوي دي سابقه اپوزیشن لیډر او د پاکستان تحریک انصاف سوات ستر رهنما احمد خان ویلي چې دا وخت د اپر سوات زیاتره سیمو ته د سړکونو بجلۍ او پاکو اوبو ضرورت تر هر څه لومړی دی همدغه وجه ده چې دوی په اپر سوات کې د یادو ضرورتونو لپاره په هنګامي بنیادونو کار روان کړی نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ولس په دغه غم او درد کې برابر شریک دی او هیله ده چې ډېر زر د سیلاب متاثرینو مسلو ته د حل لارې ولټوي کوشش کوو چې موږ دا روډ کلیر کړو چې د خلکو د آمد و رفت مسله ول حل کړو د بجلۍ مسله ول حل کړو 2 شیونه زموږ پرایورټي ده اوس کله اوبو بیا خو وروسته اسسمنټ لګیا دی اوس په ټیمونه جوړېږي لا هغه جوړ نه دي په دې وخت کې موږ د ریلیف کې مصروف یو چې ریلیف خلکو له څه ورکولی شو هغه د دغه 2-3 شینو د کولاویدو په وجه باندې او هغې له د فوډ آیټمس موږ رسول په دغه کې یو یا هغو له ټینټ وغیره یا څه چې موږ د لاسه اوس څه کېږي هغه کول دي مټه بازار کې د 15 ورځو وروستو نن بجلۍ بحال شوې د مټې بازار دکاندارانو او عام ولس د بجلۍ په بحالۍ د خوشحالۍ څرګندونه کړې او زیاته کړې ده چې د بجلۍ د نشتون له کبله دوی د یو شمېر ستونزو سره لاس وګرېوان وو او کاروبار یې هم په ټپه ودرېدلی وو د صوبایي حکومت لخوا اعلان شوی پیکیج د ولس لپاره په وړو کې د مالګې برابر هم نه دی
یاد څرګندونې د جماعت اسلامي ضلع سوات امیر حمید الحق کړي او زیاته کړې ده چې جماعت اسلامي او په خاصه توګه الخدمت فاونډیشن بلا تفریق د اولنۍ ورځې نه د سیلاب ځپلو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. حکومت صوبایي حکومت هم پرونو د سواد دپاره 4 کروڑه روپو اعلان کړی دی نو دا هغه اټمې نمک کې برابر دی ځکه چې موږ چې په خپله څومره ما په خپله جایزه واخیسته او کم ځایونو زه تللی یم او څومره نقصان چې دی نو هغه د خلکو شوی دی د هغې دپاره دا امداد انتهایي چې دی نو هغه کم دی نو زه صوبایي حکومت ته هم او وفاقي حکومت ته هم چې هغه خپل ټول اکټیویټیز چې دی نو هغه بند کړي دی خوا ټول قوم چې دی نو هغه په تکلیف کې دی او په دې وخت کې هغه د لپاره خصوصي او هنګامي طور چې دی هغه فنډ چې دی نو هغه مهیا کړي بین الاقوامي دنیا ته هم هغه اپیل وکړي ځکه چې دا یو دومره لوی بحران دی چې دا ټولې دنیا او ټول ملک چې دی نو د لپاره مل کر سالي ځلې نه کړي نو د دې خلکو چې دی نو هغه ریلیف چې دی نو هغه دې ته نه رسي. د جمعیت العلماء اسلام مټ تحصیل امیر قاری رحم الله ویلي چې د جمعیت العلماء اسلام یو هم کارکون با تر هغې په قلاره نه کینی تر څو چې ځان هر یو سیلاب متاثرین ته ونه رسوي او د هغوی ډاډګیرنه ونه کړي. نوموړي د شتمن ولس څخه د سیلاب زدګانو سره د مرستې لپاره خواست هم کړی دی. له کومې ورځې نه چې سیلاب راغلی د هغې سهار نه زمونږ سرګرمیان الحمدلله جاری دي. زمونږ رضاکاران، زمونږ سالاران، زمونږ کارکنان موږ ته د قیادت حکم دا دی چې مکمل تو سره نورې سرګرمیان معطل کوي که تنظیمي دي، جماعتي دي، تدریسي دي، د ټول نه ځان فارغ او مبرا کوي او خالصتا سیلاب زدګانو خدمت ته ځان وقف کوي. الحمدلله منګه په مټه کې هم کیمپ لګېدلی دی او مسلسل منګه چې په کومو کلو کې په لاولني فرصت کې هغه کورونه چې مکمل تو سره هغه تباه شوي دي بالکلیا د هغې د چولې ښه کولو دپاره منګه لاولنی پیکیج تیار کړی د 5000 روپو چې پای کې بستري دي وقتي طور چې د هغو به کار روان شي. پای کې مختصر اوړه دي، چای دی، چینی ده، دال دي، شوپړ دي، ماچس دي، مومبتیانو پورې د کچن سامان دی جی. نو تر 200 پورې 250 پورې زمونږ هغه پیکیجونه تیار دي الحمدلله. د الخدمت فاونډیشن ضلع سوات صدر محمد زاده ویلي چې د حالیه سیلاب له کبله د اپر سوات ولس د ځاني او مالی زیان سره مخ شوی دی. یوازې د حکومت په مرسته د دومره لوی ولس بحالي ګرانه ده. باید د هیواد او د هیواد نه بهر شتمن خلک د سیلاب ځپلو مرستو ته دوام ورکړي. کومې ورځې نه په سوات کې سیلاب راغلی دی، لنډکس، مکان باغ، بنګلادیش، مولا بابا، هلته چې کومه تباهي شوې وه نو د هغې ورځې نه الخدمت فاونډیشن چې دی په خپله میدان کې سرګرمي عمل دی او د هغې ورځې نه موږ خپل اکټیویټي جاري ساتلې ده او به حیثیت الخدمت فاونډیشن ضلعي صدر زه هم د مخیر حضراتو نه دا اپیل کوم چې هغه هم د الخدمت فاونډیشن په لاس باندې او که د الخدمت فاونډیشن په لاس نه په خپل لاس تې راشي او د دې خلکو سره د مدد وکړي. مټه بازار کې د سوات سیلاب متاثرینو لپاره د عوامي نیشنل ګوند لخوا ریلیف کیمپ لګول شوی. تفصیلاتو تر مخه مټه بازار کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا د سوات سیلاب متاثرینو د بیا ودانۍ او مرستې په لړ کې امدادي کیمپ لګول شوی. امدادي کیمپ کې د وینا په وخت د عوامي نیشنل ګوند مرکزی نائب صدر بریګیډیر سلیم خان، صلاح الدین خان او نورو مشرانو له ولس څخه غوښتلي چې د سوات سیلاب متاثرینو د بیا ودانۍ لپاره د عوامي نیشنل ګوند سره خپلې مرستې بدرګه کړي او په دې سخت وخت کې سیلاب ځپلو ته په اخلاص سره لاس ورکړي. دا تر دې دمه خبرونه د نورو خبرونو اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. د الله په امان.